If you can briefly describe. د امنسټي او د نورو ادارو په افغانستان کې د ښځو د انساني حقوقو د سرغړونو په حق له د تازه ریپورت مهمه ټکي څه دي؟ So this report actually looks at whether the Taliban, despite their promises since they came into. په دغه راپور کې چې کله نه طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي دي نو انساني حقوقو د ښځو د حقوقو تحفظ او د خبريالانو ته د خپل کار په آزاده د کولو لوزونو ته کتنه شوې او دا راپور دا موندلي چې د 15 اگست نه را پدې خو چې مونږ ریپورتینګ کړي نو د طالبانو لخوا یو شمیر سرغړونې شوې. How do you gather those reports? تاسو څنګه دغه ریپورتونه راغونډ کړي دي؟ آیا تاسو هلته کم وسایل لرئ؟ So this was one of the big challenges because human rights defenders and activists, their lives are at risk. دا زموږ د پاره یو لوی چیلنج و ځکه چې د انساني حقوقو د فعالین او د کارکونکو ژوندونه په خطر کې دي. طالبان خبريالان ځان سره بوزي او وهل ټکول وسره کوي. نو ځکه موږ جدا جدا ذریعہ استعمال کړي موږ د سټلایټ عکسونه هم استعمال کړه خو لا اول مو تصدیق کړل. دغه شان په سوشل میډیا د خبرو راپورونو هم موږ تصدیق کوو. موږ د هغه خلکو سره هم خبرې وکړې چې تر 15 اگست نه د افغانستان راوتی او د ډیرو چیلنجونو سره اوس هم مخ دي ځکه چې د هغوی خاندانونه اوس هم افغانستان کې دي. If you look into the world, like there are much silence on the women and human rights abuses. که نړۍ ته وګورو نو ښکاري چې لکه په افغانستان کې د ښځو د انساني حقوقو په سرغړونو لږه خاموشي ده او ښکاري چې نړۍ یوازې د طالبانو سره په دې هم راضي ده چې بنیادي حقوقونه وپیژني. نو دا ریپورت څنګه نړیوال مشران مجبور کولای شي چې دې مسلې ته نور جوړ وګوري؟ So for the last 20 years, the international community, particularly the countries. د تیر شلو کالو په موده کې عالمي ټولنه او هغه ملکونه چې افغانستان سره امداد کړي انساني او د ښځو د حقوق د پرمختیا په لړ کې ډیر کارونه کړي او په نتیجه کې ډیر مضبوطی ښځې د ښځو د حقوق دفاع کوونکې په حیث مخې ته راغلي. دا هر څه اوس په خطر کې دي او زموږ راپور دا په ډاګه کوي چې طالبان هم په هغه لار روان دي چې د کال 1996 نه تر 2001 پورې و ښځې او جنکۍ د تعلیم د حق نه محرومه کول، د کارونو اجازه نه ورکول، ښځې خبريالانې کار نه منې کول او په هغوی داسې لباس مسلط کول چې د هغوی خوښه پکې نه وي. دا راپورټ نړۍ ته حقیقت ښایي او نړۍ ته د ګام پورته کولو ضرورت دی. موږ په عالمي ټولنه غږ کوو چې طالبان نه دي بدل شوي. انتظار مه کوئ او ګام پورته کړئ. Any impact you see it will have on the world leaders or څه اثر ګوري چې عالمي مشران به د افغان ښځو د انساني حقوقو او د خبريالانو د تحفظ لپاره غږ پورته کړي؟ So already the Human Rights Council is in session. This is a great opportunity. The world should come to. د ملګري ملتونو انساني حقوقو د شورا غونډه روانه ده او دا بهترینه موقع ده چې نړۍ په دې اړه یوځای شي. د ملګري ملتونو غړي را یوځای شي او په افغانستان کې د انساني حقوقو د سرغړونې په حق له د حقایقو موندلو یو میشن دی جوړ کړی شي. تیر هفته د UN Security Council په یو قرارداد کې یو نامه لپاره کار کولو موده د 15 میاشتو لپاره نور وغځولې شو خو دا کافي نه ده. موږ ته د حقایقو موندلو یو میشن ضرورت دی. موږ ته طالبانو سره د خبر د لپاره مذاکرات کوونکو ضرورت دی چې ورته وایي دغه سرغړونې سمدستي بندي کړي. موږ ته معلومه ده چې طالبان کور په کور تلاشي اخلي. نړیوالې ټولنې ته ګام پورته کول پکار دي. what do you foresee that this report or the other investigations دا یا دغه شان نور ریپورتونه د افغان ښځو لپاره څه تمې پیدا کولای شي چې دغه سرغړونې به بند شي یا طالبان به په دې راضي شي چې خپل تګلارو ته کتنه وکړي؟ I think the hope is that there is strength if the world comes together. زما په فکر تمه دا ده چې دلته طاقت موجود دی. که چېرې نړۍ رايوځای شي نو ملګري ملتونه څه ګام پورته کولی شي او که داسې وشي نو طالبان به مجبور شي چې د انساني حقوقو احترام او حفاظت وکړي ځکه چې فی الحال هم هغوی په واک کې دي او د انساني حقوقو د قانون تر مخه دا د هغوی ذمہواري جوړیږي او که هغوی داسې نه کوي نو عالمي جرایم او عدالت د هغوی پر ضد کاروایی کولی شي. دا ډیره ضروري ده چې عالمي ټولنه راوځي شي د ښځو حقوقونه، د خبريالانو ازادي، دا هم هغه خلک دي چې تیرو شلو کالو نه د غرب په دې وینا چې د ځان لپاره ودرېږي، خود مختار شي، خطر سره مخ شي. ځانونه خطر ته مخامخ کړي دي. که عالمي ټولنې افغانان پرېښودل نو دا به په تاریخ کې درج شي چې دا یو داسې المیه وه چې مخه یې نیول کېدی شوه. Thank you so very much, Dinushika, for giving us time on this important topic.